نن د اتوار ورځ ده، په پاکستان کې وزیر اعظم هم نن کار نه کوي، د وابړې خلک په څه کار وکړي؟ ولې زمونږ دلته کې بیل ورکوو، بیل هم اخلي او بجلي هم بندوي، نو دونه ظلم نه دی پکار دی. کار به چېرته په بټخیله کې کېږي، بجلي زموږ په طرف باندې بنده ده، په سخاکوټ کې بنده ده. کم پیډر کار شروع دی، نو پکار دا چې د هغې پیډر بجلي بنده شي او نورې پیډرې کولاوي. دې پرمټ هم ډېر تنګ کړي یار، په کمپیوټر چې کار کیږي کو هغه باندې نو خیر دی. لکه دلته ول دا ډیګي مارکیټ ته یو ګرمي ده، بل تیاری دلته په دې مارکیټ کې نو ډېر غټه مسلې دي تاجران او دکاندارانو ته، بلکې ټول غریبانو خلکو ته. د هر چا سره د جنریټر او د یو پی ایس فیسیلیټیز نه، نو په دې وجه باندې ډېر غټ مشکلات دي. نو زموږ دا خاص ایم پی ایس سپتا ایم ان ایس سپتا چې په دې باندې اکشن والی. نن په سخاکوټ بازار کې خوش نه هو کې تقریبا پرونم ټول ورځ بجلی نه، نن هم بجلی ټول بند ده. د دریو بجلیګرو باوجود دلته لوډ شیډینګ ډېر زیات دی او اکثر چې موږ ټلیفون وکړو په دې پیډر کار دی، په دې پیډر کار دی، حالانکې کار دومره نه وي او دا یو بانه جوړه کړې چې دا پیډر بند دی او دا په کار کوو، هغلته کار کوو مختلف ځایونو کې. نو دا ظلم دی نه کوي او خلک ټول باندې په دې باندې تکلیف کوي او اوبو مسله وي، نور کاروبار ټول متاثر دی دې سره. شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د پرمټ دي بجلی نشته، سلوک شوټینګ یو څه د پرمټو دا معامله ده او چې کله پرمټ نو بیا روزګار هم خرابي، غونډ حساب ګډ وډ داسې مهنګي د حالات خراب دي، خرڅونه نه کېږي، ګاک مک نه. او چې کله پرمټ نو بیا خو بیخي لیڼو راني، دا توره تیاره د روتي یو ناسو او د الله سره ته ناسو. بس د بجلی د لاسه دا موږ دا ببوزي مبوزي وخو ډېر بحران دی. دا دویمه ورځ ده چې پرمټ دی او بیلونه دون راولیږي، دا زموږ د حد نه باري. لاول خو تاسو د ټولو مخکې شکریا ده کوم چې تاسو راغلی، نو دونه ټایم راکړو په دې لنډ تنګ وخت کې. د دې نه پس زه د واپډې والا په باره کې څه خبرې کوم. نن دویمه ورځ ده چې په مخه د پرمټ په نوم باندې بجلي نه وي د سهار نه تر ماښامه پورې، او هره ورځ د دې پرمټي او په کار ده چې په کمپیوټر باندې د دې پرمټي، نو په کار ده چې هغه په پیډر باندې پرمټو کې دي ټول تحصیلي درګې ته مشکلات جوړ کړي دي. نو زه د دې تحصیل اے سی صاحب ته، ډي سی صاحب ته او د دې نور کم مشران چې دي هغوی ته دا درخواست کوم چې یاره په دې باندې څه غور وکړي. دا دویمه ورځ ده، د 8 بجو نه د 1 بجې پورې بجلی بند دی، حالانکې نن د اتوار ورځ ده. نن به په شاید ګوره کو په ډیګم په درګې وابډه کې دوی چې دا کم کنسټرکشن کار یادي ګوره کې دا کېږي چوټي ده، نو دوی له دا په کار و چې نن دوی دا پرمټ نه وی کړی. بل د اتوار ورځ ده، هر سړی د خپل ضرورت د اشیا د پر مارکیټ ته راوځي، نو په کار دا چې نن دا بجلی دوی را پرېښې وي. زمونږ د درګې د اے سی نم دا زمونږ ته درخواست دی، یو قسم د ریکویسټ دی چې دوی د دې په باره کې خامخا د عوامو لپاره خدمت انجام ورکړي. د شلې زمونږ د بجلی سخت تکلیف دی، په کم ځای باندې چې کار کېږي په کار د بجلي په هغه ځای باندې بندېږي. ولې زمونږ دلته کې بیل ورکوو، بیل هم اخلي او بجلي هم بندوي، نو دونه ظلم نه دی پکار. دا خو ګرمي موسم دی، ماشومان دي په کورونو کې، زنانه دي او موږ په دوکان کې دلته ناست یو، ګرمي ده ډېره زیاته او یو طرف د ګرمي ده او بل ته د بجلي نشته دی. نو زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړي په کم ځای باندې مسلې کار پې کېږي، نه بجلي په کار په هغه ځای کې بندېږي، لږه به ښه موږ ته به لږ سهولت وي. چې بجلی نه وي څوک به سره راشي، موږ پکې په خپله نشو کېناستې، نو ګاکو پکې کېنو. په سهار بند شي یاره او ماښامه پورې به دغه شانتې ناست وي. یو ورځ خلک لوډ شوټینګ کوي، نن د اتوار ورځ ده، نو د اتوار په ورځ باندې لوډ شوټینګ څه کوي، نو خو چوټي ده. نور کله به پکې د اتوار په ورځ پرمټ نه، اوس پکې د اتوار په ورځ باندې پرمټ کېږي.
کم پیډر کار شروع دی نو پکار دا چې د هغې پیډر بجلی بند شي او نور پیډرې کولاوي، ځکه چې ټول مارکیټ ته تکلیف دی، ټولو خلکو ته تکلیف دی، ماشومانو ته تکلیف دی، زموږ دا دکاندارۍ د دې بجلی د لاسه ډېرې متاثره دي، ځکه چې څوک بیخي خواله نه راځي، تیارۍ په دکان کې د یو ایټم پته نه لګي. زموږ د حکومت نه دغه مطالبه ده چې په کم پیډر کار کېږي پکار ده چې صرف هغه بند شي او بقایا دې لګېدلې، ځکه چې موږ ټوله ورځ ځان ته راګتې وو. د وابډا والا د لاسه او د حکومت د لاسه زموږ کاروبارونه تاسو وینئ چې ښه په تباهۍ سره روان دي. نن د اتوار ورځ ده، په پاکستان کې وزیر اعظم هم نن کار نه کوي، د وابډې خلک په څه کار وکړي؟ داسې خلکو له په سترګو کې خاورې چې نن پکې موږ دلته کار کوو، نن پکې دغلته کې کار کوو. کار مار نشته، صرف د خلکو ژوند تباه کول دي، د خلکو کاروبارونه تباه کول دي، نور پکې هېڅ هم نشته. کار په بانه باندې بنده کړی ده، پته نه لګي کار په کم ځای کې کېږي. بس هغه د پښتو هغه زوړ متل دی، وایي تندر په تالاش پرېوت خرې د راموړې یوړې. کار به چېرته په بټخیله کې کېږي، بجلی زموږ په طرف باندې بنده ده، په سخاکوټ کې بنده ده. په سخاکوټ په ایریا خو په یو ځای کې هم کار نه دی شروع. نن د اتوار ورځ دا چور کې پکار دا وه چې دوی خو بجلی راپرېښې وې، څه ضرورت دی د نن بندېدو؟ سبا یې بنده که بله ورځ به چې ستا کسان خو پکې کار وکړي که نه. ټول وابډا والا په خپله باندې بیلونه نه ورکوي، د هغې زور زموږ نه هم کوي.